سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. راس ټایلر د راجستان یو ملک څو څپېړې وهلی دی او یو بل هم د خوشحالۍ خبر دا چې د افغانستان له آیرلند څخه څلورمه لوبه هم وګټله. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د نیوزیلند مخکینی لوبغاړی راس ټایلر وایي چې کله څوک کومې نوې لوبډلې ته ولاړ شي نو ځان بیګانه احساسوي او تر دې ورسره هلته خواخوږی او ملاتړ نه وي. هغه په دې تړاو راجستان لوبډله کې د خپل کریر یوه کیسه کې وایي چې د لوبډلې ملک ځکه 4 څپېړې ووهل چې ولې په 0 وسوځېدې. محلي کې د راجستان او پنجاب لوبه وه. مونږ ته 195 منډو هدف راکړی و. زه په 0 وسوځېدم او کله چې راووتم د لوبډلې ملک 3-4 څپېړې ووهلم. ټایلر زیاتوي دا څپېړه دومره کلکه نه وه چې نوموړي په باور په مسلکي کرکټ کې دا یو ناآشنا او نامناسب کار و. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ویلي چې یاده کیسه ورته وویل چې دوی د ده لپاره میلیونونه ډالر نه راکوي چې زه ټایلر د ده پرته له منډو کولو وسوځېږم. راس ټایلر داسې مهال ورسره د راجستان ملک له لوري د نامناسبو چلند په اړه څرګندونې کړي چې تر دې وړاندې هم لوبغاړو له ورته ستونزو سره ټکولي او ان ځینې پیښې خو تر محکمو رسېدلې دي. ټایلر د نیوزیلند ملي لوبډله پخوانی ښي لاس توپ وهونکی دی چې ډېرې نړیوالې لوبو کې د یاد هیواد لپاره لوبې کړې دي او په 2021 میلادي کال کې د ټیسټ چمپینشپ پای لوبه د نیوزیلند یو له غوره لوبغاړو و. هغه د نیوزیلند لپاره کابو 18,000 منډې کړې دي او 450 لوبو کې د نیوزیلند توره خولۍ په سره کړې ده. افغانستان له آیرلند څخه 4مه لوبه هم وګټله. افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د 5 لوبو لړۍ 2-2 شو او وروستۍ لوبه به د چهارشنبې په ورځ وي. د دغې لړۍ ګټونکی معلوموي. د دوشنبې د ورځې د اګست 15مه لوبه د باران له کبله ناوخته پیل شوه او له همدې کبله د 20 اورونو په ځای 11 اورونو ته کم شو. افغانستان په ټاکل شویو 11 اورونو کې د 133 منډو هدف وټاکل چې آیرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو ډېرې 50 منډې نجیب زدران او 11 راشد خان وکړې. اچونکي کې فرید ملک 3، نوین الحق او راشد خان 2-2 او عظمت الله عمرزی بیا یو کس آوټ کړ. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.